السلام علیکم ګرانې مینوالې زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر ما دوستانو اول تاسو د ورکوټي شان کلیپ وګورئ نو دوستانو تاسو چې دینو د ورکوټي شان کلیپ هم صحیح کړو پدې کې چې دینو دا څوک ناست دي دا هم تاسو خو پیژنئ یو چې دینو فاطمه ګل د بل ورسره چې کومه ناسته ده په خوا کې هغه اسمرلته ده تاسو خو پیژنئ اسمرلته چې څنګه ځان شرمولی و چې کومې ګانې دی ویلي دي بالکل بېهوده او د نه ویلو سندرې دی چې دی نو په سټیج باندې ویلي دي او هغې نه علاوه په سټوډیو کې هم ویلي دي نو هغې نه باوجود تاسو دا صحیح کړه دې چې کوم شکل خپل جوړ کړی دی نو لپ سینګ یې کړی دی سندره دی ویلې ده نو هغې سره چې کوم دا لپ سینګ کوي نو تاسو چې دی نو د دې دا شکل ته کتلی دی څنګه چې دی نو دوستانو خبره داسې ده هر یو انسان خپل کردار سره ښه ښکاري نو دا چې دی نو تاسو ښه پېژنئ اسمرلته د دې چې کوم یو څو د انډیا هغه سندرې دی ویلي دي نو هغه د نه د ویلو سندرې وې نو په هغه وجه باندې چې دی نو دا زما بدي شي صفا خبره درته کومه یو انسان دی چې زموږ په مذهب دین اسلام کې چې دی نو دا چې کوم سندرې دی ویلي دي هغه خو بالکل چې دی نو کفر دی نو دی چې کوم سندرې ویلي دي هغه هم چې دی نو د ګناه هغه کار دی هسې هم سندره ویل ګناه ده خو شاعري چې ښکلې وي نو انسان چې دی نو زه بیا هم هغه خبره بېله ده خو خبره داسې ده دی چې کومه سندره ویلې ده بالکل بېهوده ویلې ده نو دا په هغې باندې ډېر زیات ایفیشنسي وهي اوهو ما خو چې دی نو ډېر غټ کار کړی دی نو دوستانو تاسو په خپله د دې د شکل ته مو کتلو د میک اپ دکان دی دونه میک اپ په مخ باندې تپلی دی نو خلک چې دی نو پته نشته ولې خوښوي زه په دې باندې حیران یم نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم ما خپل دوستانو سره شیر کړم تاسو د دې دا ویډیو صحیح کړه په دې کې چې دی نو څنګه خپل دا شکل نه څه جوړوي او رنګ ایکټینګ کوي نو ما خپل دوستانو ته مو ښیم نو انشاءالله تاسو سره به ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام